دا اوس د ایران او د امریکې جنگ دا ډېر خطرونه لري، ځکه ایران هم یو اټومي هیواد د اټوم داسې نه ده چې بیا تا ته داسې وګوري، دنیا ټوله دنیا له منځه وړي. اټوم داسې خطرناکه وسله ده. او دلته په سیمه کې ټول عربي نړۍ اوس امریکایانو ته هغه کوي، زارۍ کوي چې جنګ مه کوه. او ایران هم داسې نه ده چې په سیمه کې یو ډېر له قدرتمندو، نو که دا جنگ دا وری کېږي کیدای شي ډېر خطرناکه سي. د دنیا داسې یو حالت سره مخ ده که نه چې نهایت یې ډېر دردمند ده، یو ګرداب ته روانه ده. د دنیا کې چې څومره اټومونه هیوادونه ډېرېږي د حالت ډېر ناامنه کېږي، ځکه اټوم ډېر خطرناکه وسله ده. به یو ورځ درته د اټوم په اړه بحث کوم چې اټوم څه شی. خو یوه خبر در سره واورئ، دغې دنیا ته چې امن دغه دنیا نارې راوهي، ټوله دنیا نارې راوهي امن را غواړم او یو نظم و انسجام غواړم. غربي فکر خو موږ ولیدو چې غربي فکر څوک نه شي راوستلی. ټوله دنیا کې نن ناامنۍ چا جوړه کړې؟ دغه غرب جوړه کړې. طالبانو ورونو په دنیا کې چې دا اوس ډېر خطرناک حالت ده، یو غزه ده او یو د روسانو د اوکراین چې جنگ ده که نه، دا دوه غټ جنګونه دي. د دواړو جنګونو تر شا څوک؟ غرب. نو ناامنۍ سوه که امن سو؟ په خپله وینزویلا کې د حالت د چا ده؟ په پاکستان کې، په افریقا کې، په نوره دنیا کې، په ایران کې. دا ایران چې یو لوی حکومت امن خلکو ته راوستلی او یا 80 میلیونه انسانان دي. دا خلک چې بله ورځ په مظاهرو کې راپورته کړل ایران یا 6-8 کسان پکې وزلي، یا 4 کسان یې وزلي. د اضطراباتو د جنجالونه ناامنۍ د چا له وجې نه ده؟ د غرب د وجې. دغه عالم ویلي چې نننۍ دنیا 2 نارې راوهي، دا دواړه نارې د اسلام له دین نه په بل شي کې نسته. اسلام له دین نه په بل شي کې نسته ده. اسلام هم د امن دین ده او اسلام هم د انسجام دین ده. مسلمانانو، دلته ناستو علماو، طالبانو، ټوله نړۍ اسلام ته نارې راوهي، کفري او غربي نړۍ نارې راوهي چې امن په نړۍ کې راوستلی سي، یا د اسلام دین راوستلی سي. امن چې او انسجام چې راوستلی سي په نړۍ کې، څوک راوستی سي؟ هغه د اسلام دین راوستلی سي. خو هلته چې مسلمانان 2 شی په ځان کې راولي. یو دا ده چې مسلمانان علمي خلق سي، علم په ځان کې راولي. یو دویم دا ده چې دغه علوم د اسلام په رنګ باندې رنګ سي. دغه علوم چې نن غرب لري، ما خبر واورئ، دغه علوم چې نن غرب لري، دغه علوم که افغانستان خلق زده کی او دغه علوم د اسلام په رنګ باندې رنګ کی، د دنیا قاده و مشران به څوک وي؟ د دنیا واکمنان او د دنیا باندې به ابرقدرت څوک وي؟ دغه افغانان به وي، بیا به اسلام وي. نن چې غرب کفار او امریکا ټوله په ټوله دنیا واکمن دي، خو د علم برکت ته کنه. دغه علم خو دغه علم سره سره دنیا امن کړي که نه امنه ده؟ دغه علم ته ځان کې راوله، خو دغه علم سره څوک ورکه؟ اسلام په رنګ باندې رنګ کا. نو ټوله دنیا به د چا د سلطې لاندې راسي؟ د اسلام او د مسلمانانو. او چې د دنیا کومه غوښتنه ده هغه هم دواړه ومنل سي. بیا امن به م وي، انسجام او نظم به م وي، ځکه اسلام د نظم او د انسجام دین ده او اسلام د امن دین ده. هر چا ته خپل حقوق پکې ورکړل سوي دي. والله دا نداء الوقت وحاجة العالم المعاصر. نننۍ نړۍ، ټوله نړۍ، کفري او غربي نړۍ 2 شیان غواړي. هغه 2 شیان غیر له اسلام نه په بل چا کې نسته ده. نو مسلمانانو غواړئ که نه چې بیا مو قیادت نړیوال سي؟ غواړئ که نه چې عباسي او اموي خلافت کې مو چې قیادت نړیوالو، بیا مو نړیوال قیادت سي؟ غواړئ که نه غواړئ؟ نو خو د غوښتنې دپاره ځان زوی، یو سړی نارې وهي زه خدایه زوی غواړم، خدایه زوی غواړم. نو زوی چې واده ونه کړي، زوی الله درکوي، واده به کوي، بیا به د الله نه زوی غواړي. نو چې نړیوال قیادت غواړي بیا بیرته، نو 2 شیان به ورته کوي. علم به غواړي، ځکه موږ نن ګورو چې دنیا واکمنه ده. کومه دنیا، کوم مملکتونه چې په کومو ځایونو واکمن دي، یو څوک ده، یو علم ده. خو دغه علم ته نه کفایت نه کوي. له دغه علم سره اسلام، د اسلام په رنګ باندې رنګ که، صبغت الله یې که. تی بیا وګوره چې راتلونکي 500 کلونو کې بیا د اسلام د معاویه رضی الله عنه بیړۍ، بیا هغه اسطولونه، بیا هغه په منجنیقونو باندې بار بیړۍ، بیا د بزنیتي
د افریقا نه د بیزنیتي طرف ته خلافت د ړنګولو په ادرس بیا ور روانیږي که نه، بیا مسلمانان د ګردو خرڅولو ته ضرورت نه لري، بیا به مسلمانان د هغې لویې نصرانۍ امپراتورۍ د ړنګولو خوبونه وویني. خو دا وچې جذبې مه کوئ، په وچو جذبو نه اصلي حل لاره را پیدا کوي چې د امت اصلي حالت نه راوباسو. اصلي حالت یو څه وخت غواړي، ستړي غواړي، خیر دا ستړي به تېره کړو، خو چې اسلامي امت الله عز وجل بیرته خپل حالت ته ورسوي. لږ به دمه وکړو، بیا به بیا وغږېږو.